قدرمن همکار مبتکر او هڅاند ځوان ښاغلي سیام الدین پسرلي صاحب څخه چې تشریف لري نړۍ مننه کوو چې د مسؤلیتونو یوه ډیره لویه برخه یې په غاړه واخیسته، د فستیوال لویه برخه مسؤلیت یې په ډیره لیوالتیا په غاړه واخیسته او په هر ګام کې له موږ سره همکاري وکړه. د ښاغلي سیام الدین پسرلي او همکارانو نه نړۍ مننه کوو. از هنرمندان با احساس و جوان نیز به نمایندگی همکارانم و شرکت کننده های محفل قلباً تشکری می کنم که با هنرنمایی ها و اجراهایشان فستیوال ما را رنگ فستیوالی خواهند بخشید. جشنواره به این تنوع بزرگی ممکن نبود اگر نهادهای مدنی و تحقیقاتی در عرصه صلح و عدالت اجتماعی، نهادهای انتشاراتی بزرگ، شرکت ها و متشبثین خصوصی به صدای ما پاسخ نمیدادند و در نمایشگاه که بخش مهم جشنواره است سهم نمی گرفتند. ما از تمامشان قلباً سپاسگزاری و تشکری می کنیم. باغ بابر این افتخار تاریخی کشورمان و تیم خوبشان فراموشمان نشود. اگر پیشانی گشاده رئیس و همکاران خوب این محل نمی بود جشنواره ما به این رونق برگزار نمی شد. از ایشان نیز سپاسگزاری می کنیم. به نمایندگی از هیئت رهبری و تیم کاری میدیوتیک از همه نهادها و کمپانی ها قلباً سپاسگزاری و تشکری می کنیم. On behalf of Midiotic Afghanistan, I would like to thank you all the participants and contributors to this festival. او بیا سپرلی راغی بیا پیغام راوړ. بیا سپرلی راغی بیا پیغام راوړ د رنګونو ګلونو او رڼا. شو ساقي مسکی ډک یې جام راوړ د مستۍ د ځوانۍ او خندا. یو سبا راغی یوه شپه لاړه د تیارو ویریدو او ارمان. یو زیړی ګل مې ماښام ولید سلامونه یې کول د جانان. ډیره مننه د توجه نم. تشکر از توجهتان.